د کورنیو چارو وزارت وزیر مسعود اندرابي سخت ګواښونه کړي دا چې چاته او څنګه ویډیو را سره تر پای وګورئ چې پر څه خبر شي. ګرانو مینوالو السلام علیکم، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. مسعود اندرابي: هر پولیس چارواکي چې له رسنیو سره مرکه وکړي مجازات بشي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابي د دې وزارت منصبینو، قومندانانو او چارواکو ته په یو لیک امر کړی چې له رسنیو سره مرکې ونه کړي او یا په ټولنیزو رسنیو کې د رسمي دریځونو په اړه تبصره ونه کړي. د کورنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ د یو مکتوب د پولیسو د قانون د 30 مادې په اساس ټولو منصبینو ته ویلي چې د وزارت معاینه نشي کولی چې محرم سندونه، رازونه، د تقرر سندونه، ترفیعات او نور ذاتي وسایل، یونیفرم، وسله، تجهیزات یا وسایط په ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي یا له رسنیو سره مرکې وکړي. د مکتوب د لیکلي امر له مخې د کورنیو چارو وزارت چارواکي نشي کولی د تفتیش، د جرمي قضیو، تحقیقاتو، لاسته راوړنو، د جرمونو په وړاندې د عملیاتو اړوند له رسنیو سره مصاحبې وکړي. د دې وزارت سرپرست مسعود اندرابي ویلي چې وزارت به د ملي پولیس ټول معلومات او لاسته راوړنې به د اطلاعاتو د رسنیو لاسرسي قانون او لارښوونې په اساس شریکوي. ښاغلی اندرابي زیاته کړې چې د وزارت ټول چارواکي مکلف دي چې د فرمان اطاعت وکړي او د سرغړونو په صورت کې به محاکمه شي. ډېره مننه چې ویډیو مې راسره تر پایه وکتل. کوم خوښ شوي لایک یې کړئ، کوم چینل نوی سبسکرایب کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله